الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. د وخت ټولو برترو جوړ او صحت کلمې پرتن دوستانو، په دې ویډیو کې مې تاسو ته یوه نوې پروژه پیدا کړې ده. افغانۍ پروژه د افغانۍ ویب سایټ دی او مالک خپل افغانۍ دی. داخل د وطن افغانستان کابل کې ژوند کوي. نو دغه پروژه د یو افغاني لاس لاندې اداره کېږي. نو ډېره باوري پروژه ده او د نورو پروژو په نسبت عواید هم یو څه ښه دي او ښه سهولتونه لري د نورو پروژو په نسبت. هغه که داخل د افغانستان کې دي یا د افغانانو په لاس یا د افغانانو د لاس لاندې خارج کې مهار کېږي اداره کېږي، د هغوی په نسبت دغه یو څه باوري او یو څه ډېرې ښېګڼې لري او عواید هم د نورو په نسبت ډېر دي او ښه دي. نو دوستانو، دا چې دغه کومه پروژه ده، څنګه اکاونټ پکې جوړ کړو، لینک یې چېرته پیدا کړو او څه ډول موږ کولی شو له دې پروژې عواید ترلاسه کړو. نو د دې ټولو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره همدا ویډیو تر پایه سره وګورئ. مخکې د دې نه چې زه تاسو ته عملي پروجیکټ تشریح پیل کړم، نو زه ځم د ټلګرام په طرف. دوستانو، دغه زموږ ټلګرام چینل دی. دې چینل کې تاسو کولی شئ هر اړخیز معلومات، هغه که د انلاین ارنینګ په اړه وي یا نور کتابونه وي، یعنې هر ډول معلومات چې تاسو غواړئ، نو تاسو به خپل ټلګرام چینل ته لاړ شئ. هلته به نجیب الله زیرک ولیکئ او سرچ به کړئ، دا به پیدا کړئ. له هغې وروسته به جوین بټن باندې کلیک وکړئ او دغې لینک به له نورو ملګرو سره هم تاسو څنګه کوئ شریک کړئ. دغه معلومات مختلف ډوله معلومات موږ په دې چینل کې څنګه کوو، پورته کوو، اپلوډ کوو. او د هغې نه وروسته دغه یو بل ټلګرام چینل دی چې په دې کې به د آزاد کوین او افغان کوین د دواړو په اړه معلومات تاسو ته خپرېږي. او له دې نه وروسته دغه یو بل ټلګرام چینل د باینانس ریټ پاکټ کوډز، دې کې به د باینانس کوم کوډونه چې دي فری ګفټونه دي، هغوی کوډونه به تاسو له دې ځای پیدا کولی شئ. نو هغې نه وروسته بیا ځو د ټلګرام د یوټیوب په طرف. دغه زموږ یوټیوب چینل دی، دغه چینل در سره پیدا کړئ او سبسکرایب یې کړئ. تر څنګ یې زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ تر څو هر ویډیو زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته په وخت نوټیفیکیشن درکړي. دلته تاسو کولی شئ مختلف ویډیوګانې په دې ځای کې پیدا کړئ، د انلاین اپلیکیشنو په اړه، د درسي مواد، د کمپیوټر ساینس اړوند مواد، هیڅ معلومات تاسو زموږ په یوټیوب چینل کې پیدا کړئ. دلته نو اوس ځو د عملي کار په طرف چې څنګه موږ کولی شو په آزاد کوین کې اکاونټ جوړ کړو او بیا هغه کې موږ څنګه کولی شو سرمایه ګزاري وکړو او څنګه له هغه څخه موږ عواید ترلاسه کړو. تاسو به لومړي قدم کې لاړ شئ زموږ ټلګرام چینل ته، نجیب الله زیرک دغه به خلاص کړئ، یا به زه تاسو ته د آزاد کوین لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې هم واچوم. په هغه لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ، مستقیم ډول به تاسو د اکاونټ جوړولو ته څنګه شئ لاړ به شئ. نو تاسو به دوستانو راشئ په دې آزاد کوین دغه برخه باندې چې تاسو ګورئ د اکاونټ جوړولو لینک، په دې باندې به تاسو څنګه شئ کلیک به وکړئ. په دې اکاونټ په دې لینک باندې زه کلیک کوم. نو کله چې په دې لینک باندې کلیک وکړ دوستانو، تاسو ته به یو دغه صفحه راخلاص شي. په دې ځای کې به تاسو لومړی فول نیم ورکړئ، ایمیل ادرس او پاسورډ به ورکړئ. دغه برخه چې دی دغه ریفرل کوډ دی، دغه به په همدې حالت پرېږدئ. کله مو چې دغه کارونه وکړل او کنټینیو بټن باندې به څنګه وکړئ کلیک به وکړئ. زه اوس هم دغه کارونه کوم او بیا کنټینیو باندې کلیک کوم تر څو اکاونټ موږ څنګه شي جوړ شي. دوستانو، تاسو دغه ولیدل. په دې ځای کې موږ نوم ولیکو، په دې ځای کې مو ایمیل ادرس ولیکو، په دې ځای کې مو پاسورډ ورکړ او دغه الریډي لیکل شوی کوډ دی، په دې کې به ګوتې نه وهئ، د په همدې حالت پرېږدئ او د هغې نه وروسته به تاسو په کنټینیو بټن باندې څنګه وکړئ کلیک به وکړئ. زه اوس په کنټینیو بټن باندې کلیک کوم تر څو زموږ اکاونټ جوړ شي. نو دوستانو، تاسو دغه ولیدل. په دې ځای کې یو او ټي پي ون ټایم پاسورډ زموږ ایمیل ادرس ته لاړو. نو موږ به لاړ شو، هغه کوډ به له هغه ځای کاپي کوو، په دې ځای کې به څنګه کوو، په دې ځای کې به ورته پیسټ کړو. هغې وروسته به په ویریفای بټن باندې کلیک وکړو. د جیمیل خلاصوم، هلته هغه کوډ ګورم، هغه کوډ کاپي کوم، په دې ځای کې څنګه کوم پیسټ کوم. موږ ته کوډ راغلی دی، دغه کوډ دغه به زه کاپي کړم او هلته به څنګه کوم پیسټ کړم. نو دغه کوډ به تاسو ولیکئ او له هغې وروسته به په ویریفای اینډ کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ او زموږ اکاونټ به څنګه شي، اکاونټ به جوړ شي. نو دغه دی دوستانو، تاسو ولیدل چې اکاونټ څنګه شو، بالکل جوړ شو. اکاونټ کریټډ او د هغې نه وروسته به موږ اوس څه شي کوو، خپل اکاونټ KYC به دغه مخ ته وړو چې څنګه موږ کولی شو خپل اکاونټ KYC ویریفای کړو. نو اوس ځو چې څنګه ویریفیکیشن کولی شو د KYC. نو په دې بټن باندې به کلیک وکړو. د هغې نه وروسته راځو دغه برخې ته، بټن باندې کلیک کوو. نو د هغې نه وروسته موږ ځو اوس فول KYC ویریفیکیشن په دې بټن باندې کلیک کوو. د هغې نه وروسته موږ ته وایي چې تاسو خپل هغه نوم چې هغه تاسو سره په تذکره کې ښکارېږي آی ډي کارډ کې، هغه به موږ په دې ځای کې ورته ولیکو. د هغې نه وروسته ډیټ آف برث به ورته ولیکو او د هغې نه وروسته بیا لاړ شو نیشنالټي به ورته ولیکو او د نیشنالټۍ نه وروسته به لاړ شو موبایل شماره او د هغې نه وروسته به موږ څه شی وکړو، کنټري کوډ او نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړو. زه ځم اوس دغه انټري کوم. دغه معلومات موږ ولیکل، خو یوه یادونه کوم، په دې
نېشنالټۍ کې دلته افغانستان نشته، تاسو به ادر انتخاب کې مشکل نه لري. د هغې نه وروسته به تاسو لاړ شئ نیکسټ سټیپ بټن باندې به کلیک وکړئ. اوس په دې ځای کې به تاسو فول ادرس ورکړئ، فول ادرس او سیټي کنټري او پوسټل کوډ به ورکړئ او بیا هم په نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. معلومات مونږ ولیکل، اوس به په نیکسټ سټیپ باندې کلیک به وکړو. په دې ځای کې به تاسو په شی باندې تاسو KYC ویریفای کوئ هغه به تاسو ورته انتخاب کړئ. نو زه راځم نېشنل آی ډي کارت په دې باندې کلیک کوم. په دې کې به تاسو ورته تذکرې شماره ولیکئ او په دې کې به تاسو سره عکس سکین صفحه فرنٹ لومړی او همدارنګه د دوهم د شا عکس به هم در سره وي، هغه به ورته راواخلئ. د هغې نه وروسته به تاسو په دې کې یو بل لیټر اپشن لیټر وي، هغه که هر شی وي یا د برګ بیل وي یا د بینک سټیټمنټ وي یا بل کوم اپشن رسمي خط وي سند وي، هغه تاسو ورته په دې کې اپلوډ کړئ او بیا په نیکسټ سټیپ باندې کلیک واخلئ. نو ستاسو به دغه سټیپ هم څنګه شي مخکې لاړ شي. زه اوس ځم دغه کارونه کوم. نو دغه معلومات مونږ ورته اپلوډ کړل، دغه مو تذکره ورته اپلوډ کړه، یو موبایل سند ورته اپلوډ کړه. نو اوس به نیکسټ سټیپ بټن باندې کلیک وکړو او وړاندې به لاړ شو. په دې ځای کې به تاسو سټارټ کمره باندې کلیک وکړئ او تر اوسه کمره اکسس نه لري. نو تاسو به لاړ شئ اپلوډ ته او د اپلوډ نه وروسته به تاسو په دې ځای کې څنګه وفي ایمیج په دې بټن باندې کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته به تاسو اوس له ځانه یو عکس واخلئ. اپلوډ شو او له دې وروسته به تاسو دوستانو نیکسټ سټیپ بټن باندې کلیک وکړئ او ستاسو ډیټا به څنګه شي، دغه ستاسو معلومات دي. دا به ستاسو سبمیټ فار ویریفیکیشن باندې به کلیک وکړئ. ستاسو اکاونټ ویریفیکیشن لپاره پینډینګ حالت ته لاړ شي. دوی به اوس په دې باندې ریویو کوي، نو ګوري به بیا به تاسو ته ویریفیکیشن راشي. نو اوس پورې اکاونټ څنګه دی ناٹ ویریفایډ د کرنٹ لیول، که چېرته ویریفای شي ویریفیکیشن یې زر کړي تاسو ته بیا شین واخلئ. نو ستاسو اکاونټ به تر دې ځایه راورسېږي. تاسو به ډیشبورډ لومړی صفحې ته داخل شئ. د هغې نه وروسته به تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ. په دې بټن چې نوی اپډیټ همدا نن منځته راغی، په دې کې تاسو کولی شئ خپل اپلیکیشن لایټ او یا ډرک موډ ته څنګه کړئ واړوئ. دې نه وروسته په څنګ کې په دې بټن باندې کلیک وکړئ. د دې په واسطه تاسو کولی شئ د خپل اپلیکیشن ژبه پښتو او یا همدارنګه دري او انګلیسي انتخاب کړئ. د دې نه وروسته په څنګ کې په دې بټن باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، دې بټن سره به تاسو ټرانزیکشن سټیکینګ او ریفرل څنګه کړئ لاګ اوټ د دې په اړه معلومات حاصل کړئ. دغه ټول کارونه زه تاسو ته په لاندې برخه کې تشریح کوم. نو دلته موږ ضرورت نشته دلته تشریح کوم. راځو لومړی دې کې تاسو چې څومره کوینونه آزاد کوین ترلاسه کړئ په دې کې به ښکارېږي. د هغوی به معادل قیمت تاسو ته په دې ځای کې ښکارېږي او څومره USDT چې ولرئ هغه به تاسو ته په دې ځای کې ښکارېږي. او د دې بټن په واسطه ته کولی شئ دغه کارونه ټول څنګه کې له خلکو یې پټ کړي په دې شکل بیا یې ان کولی شئ. دې نه وروسته راځو کنورټ برخې ته. په دې برخه کې کولی شئ چې کوینونه USDT ته واړوئ، USDT څنګه هغه واپس کوینونو ته واړوئ. زه ځم زما خپل اصلي ویریفای اکاونټ دلته دغه کارونه ستاسو ته کوم چې عملا او ښه پې پوه شئ. دغه ویریفایډ اکاونټ دی، KYC مې ویریفای کړی دی. او راځو کنورټ برخې ته کنورټ باندې کلیک کوو. په دې ځای کې به هغه کرنسي انتخابوئ چې غواړئ هغه کنورټ کړئ. کوم ته یې کنورټ کوئ هغه په دې ځای کې انتخابوئ. نو زه اوس ځم، ما سره USDT نشته، زه راځم په دې بټن باندې کلیک کوم تر څو دغه پاس برخه لاندې راشي او لاندې برخه پورته خواته لاړ شي. زه په دې بټن باندې څنګه کوم کلیک کوم. نو اوس تاسو ولیدل دغه د آزاد کوینونو پاس برخه ته راغله. نه فرام غواړم له دې ځایه بدل کړم ټو چاته دې برخې ته بدل کړم. نو زه اوس په دې میکس بټن باندې کلیک کوم، میکسیمم بټن باندې کلیک کوم. نو ما سره 340 آزاد کوینونه را سره دي. غواړم چې دغه څنګه کم کنورټ کړم. نو د کنورټ لپاره به تاسو په ټرانسفر بټن باندې کلیک وکړئ. نو دې ځای کې چې کوم کنورژن سر ته رسېږي د هغوی به تاسو نه فیس کټ کېږي، یعنې ما ته به څنګه کېږي په دې ځای کې تاسو ګورئ 3 دومره فیس به کټ کېږي معنا. نو دغه دې هغه کنورټ برخه وه. دوهم چې د سینډ آزاد برخه ده، آزاد کوینو برخه ده. په دې بټن باندې چې کله ته کلیک وکړې غواړې یو بل ملګري ته آزاد کوینونه ولګې، نو دې ځای کې به د هغه ملګري د آزاد کوین ایمیل ادرس ولیکې او په دې ځای کې به ته د کوینونو شمېر ورته ولیکې او کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړې نو د کوینونه ولېږلی شي. د هغې نه وروسته راځو ډیپازیټ برخې ته. که چېرته تا ته غواړي چې یو څوک یو شی راولېږي نو ډیپازیټ ادرس ته نه غواړي، ته په ډیپازیټ بټن باندې کلیک وکړې نو هر وخت لپاره به په دې نیټورک باندې هغه BIP20 نیټورک باندې به تا ته هغه USDT رالیږي. کله چې هغه USDT تا ته راولېږل یا به ته له دې صفحې سکرین شاټ اخلې، دغه سکرین شاټ د کوم کوډ چې تاسو ګورئ برکوډ دغه به ورلګي، یا به ته راځئ دغه ډیپازیټ ادرس دغه ادرس په دې بټن باندې کلیک ورته واخلئ، ته به ورته دغه ادرس په ټول ورولېږي. یوازې په دې بټن باندې کلیک وکړه، دغه ستا ادرس څنګه شو کپي شو، ته به دغه ورته ورولېږي نو هغه به تا ته څنګه شي USDT راولېږي. چې کله USDT درته راولېږل د هغې رالېږلو نه وروسته به ته څنګه وکړې هغه بیا ته کنورټ کړې.
کنورټ نه وروسته به څنګه شي هغه بیا ته ستا کار ده چې هغه ته سټیک کوي که ځان سره یې ساتې. نو په دې ځای کې به ته چې میک بټن باندې کلیک وکړې څو میزټي چې تا ته رالیږلي هغه په دې ځای کې څنګه شي راپورته شي او د هغو نه به څنګه شي کوینو ته به یې واړوې په ټرانسفر بټن باندې کلیک وکړې نو د یو اس ډي ټي نه به تا ته څه جوړ شي آزاد کوینونه جوړ شي. د ویډرا برخه د ویډرا هغه برخه ده چې د دې په واسطه ته کولی شي له خپل اکاونټ نه ویډرا وکړې. نو په دې ویډرا بټن باندې کلیک کوم نو کله مې چې ویډرا بټن باندې کلیک وکړه په دې ځای کې به تاسو وګورئ چې د ورځنی لیمټ چې $500 د ته کولی شي دغه څنګه کې یوز ډي کې یعنې ویډرا یې کې دغه. نو ما سره اوس فعلا بلانس 0 ده نو دغه مختلف نیټورکونه دي په دې نیټورکونو ته کولی شي چې څنګه وکړي ویډرا وکړي خو که بغیر د دې نه تاسو بل نیټورک انتخاب کړو دې ته مو ډېر فکر وي نو تاسو ویډرا ټرانزیکشن به بل طرف ته سي مقصد تاسو ته بیا هغه اکسیسیبل نه ده. نو په دې کې تاسو ته لیمټ خلی دی مینیمم ویډرا چې دی 10 دی او په دې ځای کې به ته څه شی وکړې کوم چاته چې لګي هغه به ادرس راواخلې فرض که ته لګې باینانس ته نو په دې ځای کې به د هغه ادرس د باینانس نه کاپي کړي په دې ځای کې به څنګه کې پیسټ کړي او په سبمیټ ویډرا باندې به کلیک وکړي نو ستا ویډرا به څنګه شي په درست ډول سر ته ورسیږي. د هغې نه وروسته بیا راځو بلې برخې ته ګیفټ برخه ده په دې کې ورځنه کوډونه دي چې موږ په ټلګرام چینل کې هغه شیر کېږي په دې بټن باندې به کلیک وکړي هغه کوډ به کاپي کړي په دې ځای کې به پیسټ کړي او په دې بټن باندې به کلیک وکړي دې بټن باندې استاد به کوډ څنګه شي ترلاسه وشي. او د دې نه وروسته بله برخه چې د مایننګ برخه ده دغه فری مایننګ برخه ده د ورځې تاسو ته 500 ټاپس درکول کېږي تاسو به دغه بټن څنګه کوئ دغه به تاسو کلیک کوئ نو تاسو سره به څنګه کېږي یعنې د ورځې تقریبا 28 کوینونه ته ځان سره څنګه کولی شي هغه کلایم کولی شي. د دې نه وروسته ریف هغه برخه ده تاسو سره کېدای شي په دې ځای کې ریفرل بټن راشي هغه ته کولی شي خپل ملګري د هغه کوډ په واسطه ریفرل بټن باندې کلیک وکړي لینک به کاپي کړي خپل دوستانو سره به شیر کړي. زه له د آزاد کوین سره د امبیسډر په صفت کار کوم نو ماته د امبیسډر بټن فعال شوی دی او ریفرل مونږ څنګه شوی دی هغه هایډ شوی دی. نو دغه د آزاد کوین ورځنی نرخ دی چې نن ورځ 0.005 کې چلیږي او دغه ریسنټلی اکټیویټیز دي چې زما په اکاونټ څوک راغلي دي د هغوی بنسونه موږ ته جمع شوي دي او یا ګیفټ موږ ورځني کوډونه موږ ورکړي دي هغوی ګیفټونه موږ ته راغلي دي. دغه ټول ټرانزیکشن دي که چېرته د ټرانزیکشن خبره ذکر شوه نو د ټرانزیکشن هدف دغه برخه ده چې موږ ته څومره کوینونه ان شوي دي یعنې راغلي دي. د دې نه وروسته بل راځو نور خو څه پاتې نه دي او دغه د ټریډینګ برخه ده دغه تر اوسه پورې فعاله شوې نه ده دغه تر اوسه پورې غیر فعاله ده په دې کې ټریډ کېږي او اوسه پورې فعاله شوې نه ده غیر فعال ده. بل نو زو دغه د والټ برخې ته والټ باندې کلیک کوو والټ مو لکه څنګه مخکې هم تشریح دغه یوازې ادرس ده بیفټو نیټورک باندې به موږ څنګه کوو یو اس ډي ټي لیږو او یا به را لیږو دغه زموږ که چا درته وایي چې ته د والټ ادرس راولېږه نو ته به په دې بټن باندې کلیک کوئ دغه بټن باندې دغه به څنګه کوي هغه ته ورلګي. بل چې د سټیکینګ برخه ده په دې ځای کې موږ کولی شو چې سټیکینګ وکړو د نورو ویب سایټونو یا د نورو پروژو په نسبت د آزاد کوین ګټه چې ده ډېره ښه ده او ډېر ښه سهولتونه لري. په دې ځای کې ته څومره کوینونه سټیک کړې ټوټل سټیک به ته په دې ځای کې برېښي او د هغه نه چې څومره ګټه ترلاسه کړې هغه به ته په دې ځای کې ښکارېږي. نو ته به لاړ شې په نو بټن به کلیک وکړې او د هغې نه وروسته به لاړ شې دغه برخه دلته به کلیک وکړې کلیک دې چې وکړه ته کولی شې مینیمم 19,000 آزاد کوینونه او میکزیمم چې دی تقریبا تر 2.5 لکو پورې دغه څنګه کې سټیک کړي او دغه چې کله سلیکټ کړه د هغې نه وروسته به ته لاړ شې سټیک نو بټن به کلیک واخلې نو ستا کوینونه به څنګه شي هغه به سټیک شي چې تقریبا ته د ورځې 0.8% ډلې ته د ګټه درکوي او ښه خوبي دغه دی چې ته کولی شې دغه د سټیک شوو روپیو چې هغه که تا کوینونه سټیک کړي او که ایس ډي ټي دې سټیک کړي وي البته دلته کوینونه سټیک کېږي آزاد کوینونه د هغوی ګټه ته کولی شې نن یا سبا یا بل ورځ چې کله تا غوښتل بل ملګري ته او یا هم کولی شي چې په یو اس ډي ټي باندې بدل کړي باینانس ته ولګي دغه ښه خوبي دی. خو دغه سټیک شوي یا دغه ایښودل شوي یا د بند شوي روپۍ یا دغه کوینونه چې دي دغه بیا ته تر 1 کال پورې ترلاسه کولی نه شي بلکې یوازې دغه ګټه ته لاسته راوړلی شي. نو دغه ښه خوبي دی او په نورو پروژو کې وخت لیمیټ نه لري محدودیت نه لري بلکې سټیک شوي به وي 3 کاله 4-5 کاله وخت نه وي ورکړی خو دلته تاسو ته وایي چې 1 کال به ته دغه څنګه کوي ایرلی سټیکینګ پلان دی دغه کلنی پلان دی یوازې ګټې خوړلی شي بلکې هغه سټیک شوي پیسې هغه لاسته 1 کال نه مخکې نه شي راوړلی. د هغې وروسته بیا راځو پروفایل برخې ته په دې ځای کې په دې بټن باندې چې ته کله کلیک وکړې خپل
پروفایل کې سیټینګ کې تغییر راوستل شي، نوم ایمیل ادرس ایمیل کې بلکې تغییر نشي راوستل او نوم بدلول شي او موبایل شماره بدلول شي. دغه نه وروسته تاسو چې څومره عادت کوئ در سره هغه به ته په دې ځای کې ښکارېږي او یو اس ډي ټي به ته په دې ځای کې ښکارېږي او دې نه وروسته دغه برخه چې ده دغه په نوي اپډیټ کې راغله تیم دی او ډارک موډ ته اړوي لایټ موډ ته اړوي دغه برخې دي او د دې نه وروسته په دې ځای کې ته کولی شي په دې بټن کلیک کولو سره ټیلیګرام سره کنیکټ کې خپل اکاونټ او د دې نه وروسته په دې ځای کې ته کولی شي اکاونټ ته پاسورډ بدل کړي او په دې ځای کې به ته ورشي کرنټ پاسورډ به ورکړي، دې ځای کې نوی پاسورډ او نوی پاسورډ کنفرم کړي او اپډیټ نه کلیک وکړه ستا اکاونټ پاسورډ به څنګه شي دغه به هم بدل شي. دې نه وروسته بل والټ برخه ده، والټ باندې مخکې وغږېدلو مشکل به نه وي، ټرانزیکشن باندې هم درته وغږېدم. ټرانزیکشن هغه برخه ده چې څومره کوینونه زموږ اکاونټ ته جمع شوي وي هغه به موږ ته په دې ځای کې د هغوی هیسټري ښکارېږي. نو دغه د ټرانزیکشن برخه شوه او ریفرل برخه هغه برخه ده چې کله ته په ریفرل باندې کلیک وکړې دغه لینک ته خلکو سره شیر کوه او د دې لینک په تھرو به تا ته څنګه کېږي عواید چې څومره یوزر راځي اکاونټ جوین کوي هغوی به ګټه ته څنګه کېږي تا ته به راځي، یعنې په مختلفو طریقو سره فری ارنینګ ورکوي دی، ټاپینګ ورکوي دی، ګفټینګ ورکوي دی او سټیکینګ ورکوي دی. په مختلفو طریقو سره ته کولی شي په آزاد کوینونو کې کار وکړي او خپله سرمایه څنګه کړي هغه خوندي کړي او یا یې ډېره کړي. او بل چې دی د سټیک برخه دی دا باندې هم مخکې درته وغږېدم، مشکل به نه وي، تکرار دلته راغلی دی او دغه سپورټ برخه دی، سپورټ دی او د دې په اړه معلومات دي او دغه لاګ آوټ بټن دی، کولی شي د بټن په واسطه د سیسټم نه څنګه شي لاګ آوټ شي. نو دغه و آزاد کوین چې ما ته تشریح کړه. بیا هم چا سره کوم مشکل وي پوښتنه وي نو مستقیم ډول کولی شي موږ ته په کمنټ کې پوښتنه پرېږدو، موږ تا ته په وخت څنګه کوو جواب درکوو. نو د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د اپډیټس معلوماتو لپاره هغه که آزاد کوین دی یا دې ته ورته نورې پروژې معرفي کېږي موږ بیا هغه تاسو ته څنګه کوو در پېژنو. نو د ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل، ټیلیګرام چینل، ګروپونه دا ټول در سره جوین کړئ او موږ سره پاتې شئ تر څو اپډیټ معلومات لاسته راوړئ. ویډیوونه نور سره هم شریک کړئ.